بسم الله الرحمن الرحیم. یو چا پوښتنه کړې ده، وایي کله چې یو څوک الحمدلله ووایي تر ولغدالین وروسته امین ویل دا ضروري دي او که یا؟ ځینې خلک وایي امین دی وایي، ځینې وایي نه دی وایي. د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې امین تر ولغدالین وروسته ویل یو په لمانځه کې دي، یو د لمانځه د باندې دي. دا سوال کوونکی هم داسې وایي چې سړی د تلاوت دپاره وایي. په لمانځه کې امین ویل دا خو په اتفاق د ټولو علماو ټولو کتابونو را نقل کړي دي. او د لمانځه د باندې چې یو څوک سورة فاتحه وایي، د هغه دپاره هم په کار دا ده چې کله ولغدالین ووایي تر ولغدالین وروسته دې امین وایي. تفسیر ابن کثیر را نقلي وایي یستحب لمن قرأ الفاتحة ان یقول بعدها امین. وایي د هغه چا دپاره مستحبه ده چې کله الحمدلله ووایي تر الحمدلله وروسته به امین وایي. تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحه 144. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.